نن موږ سبا دعاګانې کوو، زموږ دعاګانې قبليږي نه. لګیایو په مساجدو کې لګیایو موږ دعاګانې کوو، بار اجتماعاتو کې لګیایو دعاګانې کوو، مظلوم مسلمانان د پاره دعاګانې کوو، د کشمیر او د فلسطین د پاره، خاص کر د کشمیر حالات چې موږ وګورو. یا رجی دعاګانې قبول نشي، ستا دعا به څه قبول کړي الله؟ تا خو هندو په ځان باندې په خپل سور کړی دی، ستا په جسم باندې ستا کردار او ټول هندوانه دی، او ته یارجی کشمیر د هندوانو آزادول او ته خپل ځان د هندوانو آزاد کړي، ته به غریبانان سره آزاد کی. ما درس کې مدد ما ستم کې خلکو ته ویلو درس کې عجیب خبره د سره هندوانو نه د کشمیر د آزادۍ خبره کوم. موږ په دې خبره واقع خپایو، کوشش هم دا کوو مې مسلمانان ته چې مسلمانانو حق ته جوړيږي چې کشمیر د پاره غي خپل جدوجہد وکي او jihad وکي او قتال وکي د هندوانو خلاف. لیکن دا خبره سم ضرور کوو چې لاول پر دې خپل شپک پټه بدن نه د هندوانو رسم واسي، د هندوانو محبت پر دین واسي، نو علي واته کشمیر کې ازادي ملاويږي. دلته دعاګانې کې په مسجد کې او چې ما سلطان بیلار شي د هندو فلم دی ته سٹارټ کړي، د هندو غانې ته په خپل موبایل کې فیډ کړي دي، دا ګندو خبيث او زناکار دای تصویران ته په خپل موبایل کې فیډ کړي دي. نن زمونږ پاکستان یونیورسيټي چې وګوري، کالجونو چې وګوري، پای کې د هندوانو د ګناګانې ارکانو ته خودل کېدلی شي، حرام خوري، سود خوري، ظلم او بربریت دا په ټول پاکستان کې عام دی. دعاګانې کوي یار کشمیر آزاد خاورې بازاشي. کشمیران غریبانان خبر ترې دي قوم نه، کړه دي قوم نه خبر شو چې دا دومره ګنده خلک دي، قسم په الله کړه دي سره الحاق مو غواړي. ورشستا یونس یو کال جنوستا د سټیج شوګان یو ګوره چپای کې د دې نوجوان نسل دغه تبعی وشو، دا نوجوان نسل الته ګډاګان یې زکې دي هندوانو. او زه غواړم چې یاري کشمیر آزاد شي، کشمیر آزاد شي. ستا خلد دین قابل نه ده چې تا الله ته سوالو کې چې الله کشمیر آزاد کا، تعالی ول خپل ځان د هندوانو آزاد کړي، ته به کشمیر څخه د هندوانو آزاد کی.